خبره واوره شیخه ګوره د افغانستان چې څومره غټ غټ ټیک ټاکر دی ګوره زه به دې ته هم لاس ورچوم ښه واچوه اول ما پسې ویډیو دیو دلته چې کوم دی دیو دلته په ګیمونو کې او د پیسې د پښتون او د افغان په نوم ښې پیدا کوي او چې کله بیا د پښتون وطن خبره شي نو بیا یو دله بې ناموسه چې کوم دی خبره نه وکړي د کونړ په دی وکړي او دا ولې داسې هندوانو یا که څه کفارو دا تاسو په کوم کتاب کې په دیو باندې تاسو په دیو په کوم کتاب کې په دیو باندې چې کوم دی خبره نه کوي اول ما پسې ویډیو واچوه چې بیا څوک درته ونه وایي داسې بیا دا نور خو چې د کله دې سره مونږ د وطن خبره وکړو دا ډېره بهتره خبره ده د دې به زمونږ نه ګورې خط د دې غږ د دې پالورو د دې دومره لیدونکو کتونکو د دې به زمونږ نه ګورې ښه باقاعده تپوس کړي دا څوک په چا دم پوخې خرڅوي څوک په چا چاولې خرڅوي څوک په چا سوداګانې خرڅوي څوک په چا څه خرڅوي څوک په چا څه خرڅوي که نه خو لکه دا کم چې په دې لایوګانو کې دا ناستې د غټو غټو پالورو والا نو به یې ګوره په دې باندې به خامخا انشاءالله په دې به زه اکشن کوم کتاب کې دا روا دي فرانسه کې چې چیلۍ غولې هغه یې ټول یادوي چې چیلۍ سره یې داسې عبدالرحمن چې غاټ صوفي پې کېنولی و یو ملا غږونه که چې مولانا صاحب دا ولې دا صوفي په غېڼ کې زه به ګوره یو خبره واوره شیخه ګوره د افغانستان چې څومره غټ غټ ټیک ټاکر دی ګوره زه به دې ته هم لاس ورچوم ښه واچوه اول ما پسې ویډیو دیو دلته چې کوم دی دیو دلته په ګیمونو کې او د پیسې د پښتون او د افغان په نوم ښې پیدا کوي او چې کله بیا د پښتون وطن خبره شي نو بیا یو دله بې ناموسه چې کوم دی خبره نه کوي اول ما پسې ویډیو واچوه چې بیا څوک درته ونه وایي داسې بیا دا نور راکاږه داسې دا خو به د وطن خبره ده چې شریکه وکړو پوه شو په دې باندې ډېر غټ نه دی په دې باندې ډېر ګوره مونږ لکه مثال به طور مونږ دلته خبرې اترې هر قسم کوو خو چې د کله دې سره مونږ د وطن خبره وکړو دا ډېره بهتره خبره ده د دې به زمونږ نه ګورې خط د دې غږ د دې پالورو د دې دومره لیدونکو کتونکو د دې به زمونږ نه ګورې ښه باقاعده تپوس کېږي چې تا چې دومره وخت کې چې سته دومره پښتنو اورېدې او تا دومره پښتون خلا تا د پښتون چې کوم دی اواز نه اوچتاوه ګوره دا خو چې کوم دی دا خو ظلم دی لکه نورې خبرې به بیرته خو چې لکه د وطن خبره مونږ شریکه وکړو که دا لر وطن ده او که دا بر وطن ده یو هم اواز نه اوچتوي کوزه خو جو پرېږده دا خو هسې په دلتوب کې عادت دی پرېږده څوک په چا دم پوخې خرڅوي څوک په چا چاولې خرڅوي څوک په چا سوداګانې خرڅوي څوک په چا څه خرڅوي څوک په چا څه خرڅوي که نه خو لکه دا کم چې په دې لایوګانو کې دا ناستې د غټو غټو پالورو والا نو به یې ګوره په دې باندې به خامخا انشاءالله په دې به زه اکشن ولم چې د دې ملایانو نه راوزګار شم اوس که چېرته زه دغو ته اوس که زه دغو ته خوله ور واچوم نو بیا به زما نه اصلي موضوع پاتې شي که نه بس موضوع درنه یاره نسي اول ویډیو ما پسې وکړه بیا دا نور راټینګ کړه ملګري ښه یم امین دا دی مونږ سره متحد دی شیخ هم دا دی مونږ سره ولاړ دی شانه ما خو تا سره شمولیت کړی د شانه بشانه یې شاته دې ولاړ دا خو دې خدای زما شاته نه ودرېږي چېرته ته د ملا ویډیو لپاره خو نن سپیشل در زمانه داسې تا پسې خبرې کړي داسې مولانا صاحب رک روغ سړی ده ته خو وایي چې دا د خنځیر په شان د شکل یې اوس تا په ښځه دا ساقي جان داسې په کیلو غوړ که مولانا باسم هغه دا مردانه طاقت دوایي جوړوي خلکو باندې صرف خپله دوایي خرڅوي مړه یو زینه راتله چې بس ممبر باندې کنځلې وکړې خو تا ته پته ده چې بهي دغه ممبر په دغه جوماتونو کې چې کوم ملایان ناست دي دا ټول چې کوم دی خرڅ دي دغه د طاقت د ویانې جوړوي او که نه د خوټو د ویانې سازوي که نه چې سیسټم دی مضبوطي دا به یو څه واسطه به ورته پیدا کړو ساقي جانه چې یو بوتل ځان ته راوغواړو هغه پروفایل کې نمبر شته که نه رابطه اوسه وکړه ویډیو پسې وکړه ورته مولانا صاحب ته خو نور راسم په څه نه ارځې ورته